والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زما عزت مند و قابل احترام مشران ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دې ورځې په مناسبت باندې ان شاء الله تعالی چې نن 30 د دسمبر دی او په دې دنیا کې د عیسایانو یو مذهبي ورځ را روانه ده چې هغې ته وایي کریسمس ډے یا دخ یا ورځ. نن به ان شاء الله تعالی د دې کریسمس په هکله باندې یو مختصر شان وضاحت. زما عزتمندو، کریسمس ډے یا دخ یا ورځ د هغې شاته پس منظر او مسلمانان نارینه زنانه باید په دې باندې ځان پوهږي چې کریسمس دا د عیسایانو ورځ ده او هغې په خپل نظریه مطابق دا لمانځي، د خپلې طریقې مطابق دا ورځ لمانځي. د ټولو نه اول په دې خبره باندې ځان پوه کول ضروري دي چې کریسمس ډے یا دخ دا څه ته ویل کېږي او د دې معنا څه ده. د دې په معنا باندې ځان پوه کول دا د هر مسلمان لپاره ضروري دي. کریسمس ډے دا د 3 الفاظو مرکب دی. کریست دا ویل کېږي مسیح علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، او مس ویل کېږي د خلکو اجتماع، خلک را یوځای کېدل، د خلکو اجتماع ته مس ویل کېږي. او ډے دخ دا ورځې ته ویل کېږي. نو دا 3 لفظونه چې یوځای کې کریسمس دخ، د دې معنا دا شو چې هغه ورځ چې خلک پکې د عیسی علیه السلام دپاره را یوځای کېږي او د عیسی علیه السلام دپاره پکې جمع کېږي. دا یې معنا شوه. ولې دا خلک را یوځای کېږي؟ په دې وجه باندې چې دا ورځ د عیسی علیه السلام د ولادت ورځ ده. دنیا کې چې دا ورځ لمانځل کېږي دا په دې وجه باندې لمانځل کېږي چې په دې ورځ د 25 دسمبر باندې د عیسی علیه السلام پیدایش شوی دی. لیکن حقیقت دا دی چې عیسی علیه السلام دا ورځ د عیسی علیه السلام د تولد ورځ نه ده. د دوی خپل کتابونه بابل او عهدنامه جدید چې دی پکې دا 4 کتابونه راوځای کړي دي، عهدنامه جدید، په دې کې صراحتاً دا نه دی ذکر شوي چې 25 دسمبر دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ده، بلکې د عیسی علیه السلام په تاریخ تولد کې په خپله دا عیسایان په خپل هم ډېر سخت اختلافو شکار دي او د دې په دې کې ډېر سخت شدید اختلاف دی. رومن کیتولیک چې کوم دي، رومن کیتولیک، هغې دا ورځ په 25 دسمبر باندې لمانځي. مشرقي ارتوډکس ګریک چې کوم دي د هغې کلیسا، هغې دا ورځ په 6 جنوري باندې لمانځي. او ارمینیا کلیسا چې ده، ارمینا کرسچن چې دي، هغې دا ورځ په 19 جنوري باندې لمانځي. نو دوی په خپل هم په دې کې ډېر شدید اختلاف دی چې د عیسی علیه السلام اصلي د تاریخ تولد کومه ورځ ده. نو دا یو راهب و، یو عیسایي راهب، هغه راورګېده او د دغه اختلافاتو ختمولو دپاره د 25 دسمبر دا ورځ منتخب کړه چې دا اختلافات ختم شي. 25 دسمبر دا په دې عیسایانو کې یو عام یو مقدسه ورځ وه، هسې یو مقدسه ورځ وه. نو هغه راهب راولګېد او دی د عیسی علیه السلام د تاریخ تولد ورځ مقرره کړله چې دا اختلافات ختم شي. بیا د عیسایانو عقیده دا ده چې نعوذ بالله، العیاذ بالله، په 25 دسمبر باندې الله سبحانه وتعالی اولاد زیږولی دی. دا خبره د دوی خود ساخته او په جعلسازي باندې مبني ده. او بیا زمونږ نام نهاده مسلمانان، بلکې ناپوهه مسلمانان، بلکې زمونږ نوی نسل، هغه هم د دوی نه متاثره دي او دا ورځ ورسره لمانځي، ځکه چې د حقیقت نه نابینا دي، حقیقت ورته معلوم نه دی. دا ورځ چې د راهب مذهبي ورځ 25 دسمبر مقرر کړه، دا د دې دپاره چې په دې خلکو کې، په دې عیسایانو کې به مذهبي توجه را پیدا کېږي. په دې ورځ باندې د دې به د خپل مذهب ته، د خپلو تعلیماتو ته به د دې توجه را پیدا کېږي. لیکن په 25 دسمبر باندې
چې کوم کارونه کیږي، کوم خرافات کیږي او کوم کارونه ترسره کیږي دا د عیسی علیه السلام د مقدسو تعلیماتو نه خلاف او د عیسی علیه السلام د مقدسو تعلیمانو توهین کیږي. هغه دا چې په دې ورځ باندې کوم اسراف کیږي، کوم فضل خرچي کیږي، کوم موسیقي، کوم رقص، کوم شراب نوشي او کوم فحشا کیږي دا په نور ورځو کې نه کیږي. د دې په بابل کې 38 مقاماتو کې 38 ځایونو کې دا لیکل شوي دي چې شراب حرام دي. 38 ځایونو کې دا ویل شوي دي چې شراب حرام دي، حرام یې ګرځولي دي. لیکن په کال کې په یوه ورځ فقط په برطانیه کې د 7 اربه پاونډو 7 اربه پاونډ نه زیات دا مصرف فقط په شرابو باندې کیږي. دومره شراب نوشي کیږي او د دې نه زیات دا فقط په برطانیه کې د 7 اربه شراب نوشي کیږي. نو دا ورځ چې د دې لپاره منتخب شوې وه چې دی په دې ورځ باندې مذهبي توقع را پیدا شي، مذهبي توجه را پیدا شي، لیکن په دې ورځ باندې هغه کارونه ترسره کیږي چې هغه د عیسی علیه السلام د مقدسو تعلیماتو مخالف بلکې د عیسی علیه السلام د مقدسو تعلیماتو توهین کیږي. په 25 دسمبر باندې هم جنس پرستی، بت پرستی او قماربازي دا بالکل سرعام کیږي او د نور وختونو نه زیات کیږي. او دا په اصل کې د دې په کتابونو کې، په انجیل کې، په دې ټولو کتابونو کې د دې د مذهب د خلاف کارونه روان دي. دا د دې په مذهب کې ناروا دي، د دې په مذهب کې دا شی نه چې کوم دی د دې نه منع ده. او بیا د دې نه متاثره مسلمانان هغې ورسره هم دا ورځ لمانځي او هغې ورسره هم یو ځای دي. زما عزتمندو د عیسی علیه السلام په باره کې په دنیا کې 3 قسمه نظریات. اول قسم نظریه هغه د عیسایانو د هغې دا نظریه ده چې عیسی علیه السلام ابن الله د الله بچی دی، العیاذ بالله، او د اقانیمو 300 یو جز دی. دا عقیده د چا ده؟ د عیسایانو. دوم قسم نظریه د یهودو د عیسی علیه السلام په باره کې. یهود د عیسی علیه السلام سره بغض لري، د هغه سره کینه لري، حسد سره لري، بلکې عیسی علیه السلام پیغمبر هم نه مني او د عیسی علیه السلام د قتل دعوه هم لري. او د عیسی علیه السلام پیدایش چې د مریم علیه السلام نه هغې تولد شوی دی، د هغه په دې پیدایش باندې قسم اعتراضونه او سوالونه هم کوي. دا د یهودو عقیده ده، نظریه ده د عیسی علیه السلام په باره کې. دریم قسم نظریه او عقیده هغه د مسلمانانو ده. د مسلمانانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله سبحانه وتعالی یو رالیږلی شوی پیغمبر دی او د الله بنده دی، او الله سبحانه وتعالی د یهودو د قتل نه محفوظ الله سبحانه وتعالی اسمان ته جګ کړی دی او په قید حیات کې موجود دی. او د قیامت د علامونه یوه لویه علامه دا ده چې د عیسی علیه السلام نزول به وشي او دجال به قتل کړي او تر وخته پورې به د قیام وکړي او د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم مطابق زندگی به کوي. بیا به عیسی علیه السلام وفات شي او په مدینه منوره کې به مدفون شي. دا عقیده د چا ده؟ دا د مسلمانانو عقیده ده. د عیسی علیه السلام په باره کې د یهودو او د نصاراو عقیده دا د افراط او د تفریط عقیده ده. او د مسلمانانو عقیده د عیسی علیه السلام په باره کې هغه د افراط او د تفریط نه پاکه ده، بلکې یو مسلمه عقیده ده د مسلمانانو او د قرآن او د حدیث نه مدلله او ثابت شده عقیده ده د مسلمانانو. نو الغرض دا چې په 25 دسمبر باندې د مسلمانانو پیغام چې شری هغه پیغام داره چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله سبحانه وتعالی خپل تعارف کوي د بندگانو سره چې پیغمبره زما د بندگانو سره زما تعارف وکړه او زما د بندگانو ته ویل چې الله احد، الله یو دی، الله الصمد، الله بنیازه دی، لم یلد ولم یولد، نه دی الله اولاد شته او نه دا الله د چا اولاد دی، ولم یکن له کفوا احد، او نه دا الله سره څوک برابر شته. حدیث قدسی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی نه روایت کړی دی. رب العالمین فرمایي اشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني.
الله سبحانه وتعالی فرمایي ای د ادم بچیه ته ماته کنځاوې کوې زما باره کې نازیبه کلمات وایي زه د دې لایق خو نیم. بیا الله فرمایي ای د ادم بچیه ته زما باره کې تکذیب کې زه د دې لایق خو نیم. یا رسول الله الله سبحانه وتعالی ته څوک کلمات کوي څوک کنځاوې کوي څوک نازیبه کلمات استعمالوي ولې دا مخلوق داسې کوي څوک تکذیب کوي د الله. الله سبحانه وتعالی فرمایي زما په باره کې نازیبه کلمات دا دي چې څوک دا ووایي چې اتخذ الله ولدا چې الله سره اولاد شته د الله اولاد شته. الله سبحانه وتعالی فرمایي زه د دې نه پاک یم او څوک چې زما دپاره اولاد ثابتوي دا زما باره کې نازیبه کلمات وایي او ماته کنځاوې کوي. او رب العالمین فرمایي انا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. او بیا د دنیا مسلمانان په هغه ورځ چې د دنیا خلک الله سبحانه وتعالی ته کنځاوې کوي الله سبحانه وتعالی په باره کې نازیبه کلمات استعمالوي نن نامنهاده مسلمانان د هغې سره په یو صف کې کرسمس لمانځي. ولې ناخبرې دي حقیقت ورته معلوم نه دی. زما عزتمندو د غیر مسلمو سره ښه تعلق ساتل دا د اسلام امر دی. د غیر مسلم سره ښه همسایه‌توب کول دا د اسلام امر دی. د غیر مسلم سره به طور د مسلمان به حیثیت یو مسلمان د هغې سره ښه رویه او ښه اخلاق کول دا د اسلام امر دی. د غیر مسلم سره پاک صاف کاروبار کول چې په هغې کې دروغ نه وي خیانت نه وي دا د اسلام امر دی. هر قسمه تعلق چې د غیر مسلم سره ساتي لیکن دا یاد ساته چې الله درنه هېر نشي د الله دین درنه هېر نشي. هلته څه حدود دي د هغه حدودو لحاظ ساتل دا په هر مسلمان نارینه زنانه باندې لازم دي. اسلام واضح دین دی تمام حقوق پکې معلوم دي د غیر مسلم حقوق هم پکې معلوم دي. هر قسمه حقوق هغه په دې کې معلوم دي لیکن اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې ته د هغې مذهبي رسوماتو کې اشتراک وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي څوک چې د غیر مسلم مذهبي رسوماتو کې اشتراک کوي وایي دا هم د هغوی نه دی. ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. الله فرمایي نږدې دی چې اسمان وچ وي او دا ځمکه څیرې شي او دا غرونه ریزه ریزه شي. په څه خبره باندې؟ په دې خبره باندې چې ان دعوا للرحمن ولدا چې خلک د الله دپاره اولاد تجویز کړي. دومره رب العالمین په قهر او په غصه دی چې نږدې دی اسمان وچ وي ځمکه څیرې شي غرونه ریزه ریزه شي چې څوک دې خبرې له دعوت ورکړي چې نعوذ بالله الله سبحانه وتعالی اولاد شته ان دعوا للرحمن ولدا. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمای وما ينبغي للرحمن اتخذ ولدا. د رحمان ذات شان سره دا لایق نه دي چې هغه څوک اولاد ونیسي. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. په دې اسمانونو او په دې ځمکو کې چې څه دي دا الله سبحانه وتعالی ته د بندګانو په حیثیت باندې پیش کیږي. د غیر مسلمو سره تعلق ساتل د هغې سره ښه رویه کول دا د اسلام امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې په مدینه منوره کې مشرکان مو یهود مو او منافقین مو او الته نصارا مو د تمام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رویه او اخلاق څنګه ته سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالعه کا حیران به پاتې شي تعجب به وکړي. د غیر مسلمو سره چې کله مسلمانان په یو معاشره کې زندگی کوي او د هغې سره ژوند کوي نو د هغې سره بهترین تعلق ساتل پکار دي. دا زما او ستا دا د اسلام امر دی مونږ او تاسو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یهودي همسایه هغه مریض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې عادت ته ورغلی پوښتنې ته ورغلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي ام صفیه رضی الله تعالی عنها د هغې رشته داران یهودو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته تحایف او تحفې به ورلیږلې. د دوی سره په معاشره کې ښه اخلاق ساتل هغې له تحفې ورکول تحایف ورکول صدقه ورکول دا د اسلام امر دی چې ته خپل غیر مسلمو همسایګانو سره او د هغې سره چې په یو معاشره کې زندگی کې داسې بهترین برخورد وکړه.
لیکن د هغې په مذهبي رسوماتو کې اشتراک اسلام د دې اجازه نه ورکوي. ځکه ما مخکې ویل چې حدود دي، هغه حدودو خیال ساتل دا په هر مسلمان او په نارینه باندې لازم دي. که یو مسلمان چېرې سره د پوهه او سره د علمه د دوی د خوشحالولو دپاره د هغې په مذهبي رسوماتو کې اشتراک وکړي، نو د هغه مقصد دا دی چې زما دین ناقص دی، او دې ته بیا د شریعت په جامه کې منافقت ویلی کېږي. او الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الله سبحانه وتعالی فرمایي څوک چې د الله د دې دین د اسلام نه ما سوا بل دین تلاش کړي، هغې کې ننوځي او په هغې پسې ګرځي، هېڅکله به د هغه نه قبول نه کړی شي. او د دې کس دغه تلاش وهو في الاخره من الخاسرين، دا په آخرت کې تاواني، په تاوانیانو سره به ولاړي، دا د صف د تاوانیانو کې به ولاړي، دا تاواني انسان دی. وهو في الاخره من الخاسرين. د اسلام د برحق کېدو په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، دین برحق دین فقط د اسلام دین دی. الله اسلام موږ او تاسو ته د غیر مسلمو سره د حسن سلوک د دې امر کړی دی چې هغې سره حسن سلوک وکړي، لیکن د هغې په مذهبي رسوماتو کې د اشتراک کولو اجازه نه ورکوي، بلکې فقط دومره ویلی شو چې لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره ستاسو مذهب دی او زموږ دپاره زموږ دین دی. د هغې مذهبي رسوماتو کې اشتراک کول په اجماع د امت باندې ناروا دي، په دې باندې تمام امت اجماع ده چې دا ناروا دي. په 25 ډسمبر باندې هغې له تحایف ورکول، د هغې نه تحایف اخیستل، دا په اجماع د امت باندې ناروا دي. بلکې په عامو وختونو کې، په عامو ورځو کې تحایف هم ورکولی شي، تحایف هم ترې اخیستلی شي، لیکن هغه تحفه چې هغه بنفسه حلالوي، هغه تحفه بنفسه حلالوي، تحفه ورله ورکولی شي او تحفه ترې اخیستلی شي. امام بخاري رحم الله په دې باندې باب کې ښودی دی. نو په دې ورځ باندې په 25 ډسمبر باندې مسلمانانو له د هغې په مذهبي رسوماتو کې اشتراک کول، هغې له د کرسمس په وجه باندې تحفه ورکول، د هغې نه تحفه اخیستل، دا د دې خبرې دلیل دی چې تا د هغې رایه او د هغې نظر او د هغې فکر تا تسلیم کړ، او دا خبره تا تسلیم کړله چې نعوذ بالله په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی اولاد شته دی او عیسی علیه السلام د تاریخ تولد ورځ ده، په دې ورځ باندې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی، دا خبره تا تسلیم کړله. حالانکې موږ وویلي چې دوی په خپل مابین کې په دې باندې ډېر سخت اختلاف دی. رومن کاتولیک هغې 25 ډسمبر، ارمینیا کلیسا هغه په 19 ډسمبر 19 د جنوري، او ګریک ارتوډکس چې کوم کلیسا را هغې په 4 د جنوري باندې دا ورځ لمانځي. په خپل مابین کې د دې اختلاف دی چې د عیسی علیه السلام اصلي د تاریخ تولد ورځ کومه یوه ورځ ده، دا نه ده معلومه، بلکې د اسلام نه دومره معلومات دی. اسلام د دې په باره کې فرمایي، قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې مریم علیه السلام ته درد د ولادت محسوس شو، نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې دغه د خرما ونه دا ته وخوځوه او د هغې نه کومې تازه خرما راخلي هغه واخله او د دغې چشمې نه اوبه وڅښه چې طاقت حاصل کړي. نو اوس د فلسطین په خاوره کې چې وګورې، دا خرما چې پخیږي هغه په جون جولای کې پخیږي، هغه په ډسمبر یا په جنوري کې نه پخیږي، بلکې هغه په جون جولای کې پخیږي. نو که د اسلامي تاریخ ته وګوري، نو د عیسی علیه السلام تولد هغه په هغه جون جولای کې راتلی شي، ځکه چې دا پې غټ دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې بیان کړی دی. نو دوی ته هم دا تاریخ نه دی معلوم. دوی 4 انجیل جوړ کړي دي، یو انجیل په الله سبحانه وتعالی نازل کړو، دوی ته 4 انجیل جوړ کړل، یو د یو پسې روان دی، بل د بل پسې روان دی. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي انا انزلنا التوراة والانجیل، موږ یو تورات نازل کړو، یو انجیل نازل کړو، دوی ته 4 جوړ کړل، یو د یو پسې روان دی، بل د بل پسې روان دی. انجیل مرقس او انجیل لوقا، انجیل متی او انجیل یوحنا، دا یو انجیل په 4 باندې تقسیم کړ، لیکن په دې یو انجیل کې صراحتاً دا خبره نه ده ذکر شوې چې 25 ډسمبر دا د عیسی علیه السلام د تاریخ تولد ورځ ده. نو دی چې دا 4 انجیل جوړ کړل، دا د دې خبرې دلیل دی چې دوی هسې تصور پسې روان دي، د دوی مذهب په 4 انجیلو باندې تقسیم شوی دی، او د دوی په مابین کې د خپل اختلاف دې حد ته رسېدلی دی چې د یو بل کتاب منلو ته تیار نه دي، د یو بل کتاب نه قبلوي. نو زما عزتمندو،
غرض د دې خبرې دی چې مسلمانانو له پکار دي چې د خپل ایمان حفاظت وکړي او د خپل اولاد د ایمان حفاظت وکړي او په دې ورځ باندې د داسې شیانو نه ځان بچ کړي چې هیپي کرسمس، میری کرسمس یا کریس فاینه داخو فلان فلان، د دې الفاظو نه ځان بچ کړي. ځکه د دې الفاظو مطلب دا دی، مقصد یې دا دی چې نعوذ بالله الله سبحانه وتعالی اولاد پیدا شوی دی. ته خو به نه پوهېږې هیپي کرسمس او میری کرسمس، لیکن مقصد د دې الفاظو دا دی چې الله سبحانه وتعالی اولاد پیدا شوی دی او ته ورته وایې مبارک شه، هغه تا ته وایي مبارک شه. نو په دې ورځ باندې د کرسمس په باره کې کارډونه تقسیمول، بې خطونه لیکل، میسیجونه لیکل او دا په خلکو باندې تقسیمول، دا ناروا دي د اسلام د بنیاد نه، بلکې د مسلمانانو د ایمان خطر پکې دی. دا ډېره سخته خبره ده چې الله ته د اولاد نسبت کیږي، ډېره سخته خبره ده، هیڅ قسمه سمجوته پې نه کیږي. کله چې مکه کې مسلمانان د مشرکانو نه تنګ شول، نو دا مسلمانان حبشې ته لاړ په هجرت باندې. جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د دوی سره نجاشي بادشاه هلته چې خبر شو د مسلمانانو ډېر احترام وکړو، ډېر عزت او اکرام یې وکړو، ویلکم یې وله وکړو او دې مسلمانانو له هلته ځایونه ورکړل، کورونه یې وله ورکړل، ورته ویل چې تاسو د مکې نه هجرت کړی دی او دلته راغلي وئ. د مکې مشرکانو ته چې کله معلوماتو شو چې نجاشي بادشاه د مسلمانانو دومره احترام او عزت کړی دی، نو هغوی د مکې نه حبشې ته لاړل او ځان سره تحایف او تحفې هم واخیستلې، د دې دپاره چې هغه باچا ته ووایي چې دا مسلمانان د دې ځای نه بې دخل کړه، دا وشړه. هغه نجاشي بادشاه ته ډېره شیطاني وکړله، ډېر لمسون یې وکړه چې دا مسلمانان د دې ځای نه بې دخل کړه ویې شړه. لیکن هغه نجاشي بادشاه هغې دې ته توجه ونه کړه. کله چې هغه نجاشي بادشاه دې خبرو ته توجه ونه کړه، نو دوی بله حربده استعمال کړله، ځکه چې هغه نجاشي بادشاه چې و هغه عیسایي و. نو دوی ورته وویلې چې دا مسلمانان د مریم علیه السلام او د عیسی علیه السلام په باره کې بدې بدې خبرې کوي. انهم یقولون فی عیسی ابن مریم قولا عظیما، دوی د هغې په باره کې ډېرې بدې خبرې کوي. نجاشي بادشاه چې کله په دې خبر شو نو سخت غوسه شو او مسلمانان یې طلب کړل چې تاسو زما د نبي پسې خبرې کوئ او زما د نبي د مور پسې خبرې کوئ، زما د پیغمبر مور پسې تاسو څنګه خبرې کوئ؟ جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه اعوذ بالله بسم الله ویل او قرآن عظیم شان سورة مریم تلاوت کړ او ویل چې د عیسی علیه السلام بیان دار زمون په قرآن کې چې عیسی علیه السلام فرمایي انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلني نبیا وجعلني مبارکا واوصیني بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. چې عیسی علیه السلام بیان زمون په قرآن کې دا دی چې انی عبد الله، زه د الله بنده یم، د الله شریک نه یم او نه د الله اولاد یم، الله ما له کتاب راکړی دی، زه نبي ګرځولی ما. نجاشي بادشاه چې کله دا واورېدل د سترګو نه اوښکې روانې شوې، په ژړا شو او ویې ویلې چې زما د قسم په الله وي چې د عیسی علیه السلام په باره کې او ستاسو د قرآن په مابین کې هیڅ قسمه فرق نشته دی، تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې حقیقت وایي. هغه نجاشي بادشاه په الله او د الله په رسول باندې ایمان راوړو، مسلمان شو. بیا چې کله هغه نجاشي بادشاه وفات شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه غیبانه جنازه وکړله، د هغه په غیب کې غیبانه جنازه یې وکړله او هغه ته دعا وکړله. نو غرض د دې خبرې زما عزتمندو چې په دې ورځ باندې د خپل ایمان حفاظت کول پکار دي او د خپل اولاد حفاظت کول پکار دي. مونږ پوهیږو چې بعضې شیان داسې دي چې هغه دلته انسان نشي کولی، مشکلات دي، لیکن مسلمان د خپل وسه پورې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، د خپل وسه پورې انسان دا کوشش وکړي چې خپل اولاد هم د دې فتنو نه بچ کړي او خپل ځان هم د دې فتنو نه بچ کړي او بلکې اولادونه په دې باندې پوه کړي چې څه شی حلال دي او څه شی حرام دي. دا ډېره ضروري خبره ده زموږ او ستاسو دپاره. سبا به موږ او تاسو نه یو دلته، لیکن څو کاله یا څو سوه کاله پس به زموږ او ستاسو اولاد دلته زندګي کوي، لیکن دا خو به ورته معلوم وي چې څه حلال او څه حرام دي. ونه د قیامت په ورځ به د الله سبحانه وتعالی مخې ته څنګه ودرېږو چې موږ اولادونه چېرته به ولیو او په کوم ځای کې هم پرېښودل او په کوم حالات کې هم پرېښودل. الله سبحانه وتعالی به د دې اولاد په باره کې به موږ او تاسو نه سوال کوي.
نو دا ډیره ضروري خبره ده چې په داسې رسوماتو کې الحمدلله موږ تاسو ټولو سره دیني پوهه شته دی چې خپل اولاد ته هم دغه دیني پوهه ورکړو او په دې خبره باندې پوه کړو چې بچیه هذا حلال او هذا حرام. الله سبحانه وتعالى دې په دې خبرو معلوم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو نه هم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. وخت کم دی او په دې وجه باندې موضوع سره ته نه رسېږي. ان شاء الله تعالی یو ضروري اعلان هغه دا دی چې زموږ استاد